د پښتو ژبې د نوموتي ناول لیکوال ارواښاد نصیر احمد احمدي شهکار اثر دی. پر بلبل اپلیکیشن یې زه احمد شاه پاڅون درته لولم. 5مه برخه. یو ماخوستن می جامې بدلولې چې په جیب کې می د زرو سکه له یو وړه چاقو سره ولګېده. سهار می باز راوغوښت، په خبرو می راوست. سره غونډۍ نږدې وه. باز ویل چې سکه او بوتان یې د دې وړې غونډۍ د لمر لوېدو خواته په څنډه کې موندلي وو. ماخوستن می لاسي بتۍ راواخیسته. ډاډه وم په دې شپه کې که مې چاته د زمري زړه هم ورکړی وی نو د ډندکي پیرې له ډاره سمڅې ته نسوای راتلی. سپوږمۍ وه. سره غونډۍ مې په اسانۍ وموندله. لمر لوېدو خواته یې ورغلم. تنورونو ته د وړل سوي خاورې کیندل سوي ځایونه مې پیدا کړه. په پسته خاوره پسې وګرځېدم. ځای مې وموند. خاوره مې په دواړو لاسو لیرې کړه. وړې سمڅې ته مې لاسي بتۍ ونیوله. لاندې ډبرینې ځینې کښته سوي وې. په احتیاط لاندې ولاړم. اوږدې سمڅې ته د ډبرو پای ولاړې وې. دیوالونه د مختلفو حیواناتو له رنګو او نقاشیو ډک وو. د یو څه د ماتېدو غږ مې واورېد. لاسي بتۍ مې مځکې ته ونیوله. پښه مې د انسان د سکلیټ د ورانه پر هډو کې ایښې وه. مخکې ولاړم. دیوال ته له ډبرې جوړ لوی بت ولاړ و. څو واړه بتان 2-3 کوزړۍ د انسانانو هډوکې پر مځکه پراته ول. بتۍ مې راوګرځوله. په رڼا کې دومره زور نه و چې د سمڅې تر پایه ورسېږي. فش مې واورېد. په بیړه راتاو سوم. زړه مې له ویرې خولې ته راغی. په خاورو کې پروت غټ مار پروت و. په منډه د باندې ووتم. د سمڅې خولې ته مې یوه غټه ډبره ور وړغروله. په مځکه پرتې مړې خاورې مې ورټولې کړې. پوهېدم چې دا سمڅه بې څه نه ده، خو اوس یې وخت نه و. سهار 10 بجې له خوبه راپورته سوم چې نه په خلکو، اسانو، خرو او اوښانو او کچرو کې نه معلومېده. غرمې ته حاجي پاینده خان راغی. زارۍ یې کولې. د سپینو ګلانو شیره یې غوښته، خو دا شیره مې کله بې ارزښته کوله. حاجي پاینده مې همداسې په احتیاجي کې پرېښود. ورته ومې ویل چې د سپینو ګلانو پر سیمه د کافرو پیرانو ګزمې سختې سوي دي. ډندکۍ موقع ته ګوري. بس څو ورځې نور هم صبر وکړه. د سړي زړه نه ته، خو چاره نه وه. له وچو میوو ډکه لویه غوټه یې راته پرېښوده. سهار وختي مې یوه ناره واورېده. د باندې ورووتم. 3 کسان لاندې ولاړ وه. اشاره مې ورته وکړه. یو یې پورته راوخوت. په خواره خوله یې چینې ته نږدې د یو دوکان او سماوار د جوړېدو اجازه غوښته. تاوان مې نه پکې لید. ډېر خلک له لیرو سیمو راتلل. دوکان او د شپې د تېرېدو ځای راته ښه و. ځای مې ور وښود. ځوانانو هماغه ساعت ملای وتړلې. تر مازدیګره یې هوارې ډبرې راوړلې. ماښام چورتي سوم. 7 ورځې تېرې وې، خو د قدم شاه درک نه و. د هغه د نیولو کومه ویره نه رالوېده. قدم شاه په سیمه کې بلد و. د ډیورنډ پر لیکه د افغان پوځیانو قرارګاوې هم له یو بل نه لیرې پرتې وې. بلد کس په اسانۍ تر کرښې اوښت. په زړه کې مې یوه خبر راګرځېده. 3 ورځې تګ، 3 ورځې راتګ، نو ولې وځنډېد؟ قدم شاه مې د شپې تر ناوخته له ذهنه نه ووت. سهار چینې ته ورکښته سوم. له 3 پرونیو ځوانانو سره 4 نورو کسانو هم خټې کولې. کار تیز و. بس پلنې ډبرې به یې په خټو کې نیولې. غرمې ته د واړه دوکان دیوالونه ودرېدل. ماپښین ته کریمداد له خپلو ملګرو سره راغی. زیری یې غوښت، خو ما ور یاده کړه چې ډندکي پیری ډېر مصروفه دی. زه په خپل احوال درلېږم. کله چې بیرته ته یو تک سپین ښکلی آس راته پرېښود. مازدیګر د دوکان پر سر لرګي او خاوره ولوېدل. لمر لوېدو ته کاږل ورباندې تېر سو. آس مې د لیوانو له ډاره همالته وتړه. خواشینی وم. قدم شاه مې سترګو ته کېده. وختي پرېوتم. یو وخت مې ګړنګ واورېد. سترګې مې رڼې کړې. څراغ بل و. قدم شاه دیګ ته کتل. کښېناستم. په خوند مې وویل څه وخت راغلې؟ پرته له دې چې راته وګوري ویې ویل فکر کوم چې له ډېرې لټۍ دا څو ورځې وږې ګرځېدې. ومې ویل راځه وچه مېوه سته. راغی. لاس یې راوغځوه، خو ما راکش کړ. په غېږ کې مې ونیو. ویې ویل پخوا خو دومره مینه ناک نه وې. له مختلفو میوو ډکه کڅوړه مې ورته کښېښوده. په بیړه مې وویل څه دې وکړل؟ ویې ویل چې له نیلسن سره وغږېدم. د لیوني غلام دستګیر په باره کې معلومات ورکړل. ورته ومې ویل چې د دې سړي پیدا کېدا اسانه ده. ټول خلک یې پېژني. نیلسن پاړاچنار ته ټلګراف وکړ. ځواب راغی په پاړاچنار کې انګریزي قرارګاه ورته لیکلي و چې سخته نه ده. د لیوني سر به له همدې ځایه ډیوډ جونز ته ورولېږو. له قدم شاه سره تر ناوخته ناست وم. د شیخ جیلاني او د سرې غونډۍ کیسې مې ورته وکړې. بیا مې ویل چې د لیوني غلام دستګیر سر شاید ډېر وخت ونیسي. تر هغو به د ملک ځونډي په باره کې فکر وکړو. په زورور ملک ځونډي پسې لوی قوم ولاړ و. دې شتمن 80 کلن سړي پر پراخه سیمه واک درلود. غریبانو ته یې لاس نیوه. د لارې مسافر به یې له ډوډۍ پرته نه پرېښودل. آن کله کله به سلامت تجارتي کاروان د ده میمنخانې ته شپه وروړه.
دې سړي خپله ځواني د هند په اسام کې تېره کړې وه. هلته یې د سود لویې معاملې درلودې. اوس هم کار جوړ و. 2 ورونو او مشر زوی یې له اسامه په خره پیسې ورته رالیږلې. د ملک ځونډي یو کلیوال راته ویله چې دا سړی هیڅ وخت له میلمه پرته ډوډۍ نه خوري. که مسافر ونه مومي د کلي ملا او څو نور کلیوال ورسره کښېنوي. دې سړي ژوندی زړه درلود. ځان یې غم ته نه ورکاوه. د ښو اسونو، اتڼ او تیزو ښکاري تازیانو شوقي و. کله کله به شاعري هم کوله. له خپلې یوې ښځې او 6 اولادونو سره خوشحاله ژوند درلود. له قدم شاه سره مې د ملک ځونډي د ژوند هره خوا وسنجوله. دواړو فکر وکړ، خو دې سړي په ژوند کې مو داسې څه ونه موندل چې د بغدادي پیر کرامات ته احتیاج وي. یوه اونۍ ووته. په دې ورځ کې مو د حاجي ځونډي کلیوال وغږول. پاتې تامه مو هم وخته. دکان او لویه کوټه جوړه سول. همدې یوه دکان او سماوار ته د پیر بازار نوم ورکړ. خو دومره خلکو ته یوازې یو دکان او یو سماوار کافي نه ول. نورو کسانو ته مې هم د دکانونو د جوړولو اجازه ورکړه. دا اجازه په لومړي دکاندار ښه ونه لګېده، خو بغدادي پیر ته آن د یوې وړې ګیلې زړه هم نه درلود. خلک ډېر ول. ستړی سوم. دمونو ته مې یوازې د ماپښین تر لمانځه پورې وخت ورکړ. ناوخته راغلي کسان به یا بیرته تلل یا به یې سماورونو کې د بل سهار په تمه شپه تېروله. وروسته مې بله لار وموندله. کاغذونه مو وسکڼل. سلګونه 4 کونجه وړې ټوټې مو ترې جوړې کړې. په هره ټوټه کې مو چوکاټونه او د چوکاټونو په منځ کې مختلف عددونه ولیکل. قدم شاه به له چینې سره ولاړو. خلکو ته به په نوبت کاغذونه ورکول. ویل به یې چې دا تعویضونه د بغدادي پیر په مبارکو لاسونو لیکل سوي دي. په 7 سرو جامو کې ونغاړي. د هر مرض دوا ده. خلکو به څه ویل؟ هیڅ. کاغذونه به سترګو او شونډو ته وروړل او بیرته به خپلو کورونو ته روان سول. قدم شاه به یوازې هغو کسانو ته له پیر سره د لیدو اجازه ورکوله چې یا به له ډېرو لیرو ځایونو راغلي ول او یا به څېرې تازه او جامې نوي وي. کله کله به له پیر سید کرم شاه لانس نه هم خبرېدم. دی له ما 1.5 کیلومتره لرې و، خو په کراماتو کې تر ما وړې وه. له هماغه سیمې یو راغلی سړی قسمونه خوړل چې پیر سید کرم له ځانه مرغۍ جوړه کړه. والوت. ټوله ورځ به مې ماغزه وخوړل سوه. قدم شاه هم ستړی و. هره شپه به یې کاغذونه سکڼل. بل فکر مې وکړ. بغدادي پیر تر دې دمه لنګر نه درلود. هسې هم د شکرانې پسونه ډېر ول. له شیخ جیلاني سره دم دعا ته د راتلونکو خلکو ګذاره هم پرې کېدله. د هوټلونو خاوندانو ته مې تنخوا وټاکله. دوی به هره ورځ 2.5 کسانو ته د پسونو پخې غوښې ورکولې. خلکو په خپلو سترګو لیدل چې د خلکو لخوا راویستې پسونه بیرته همدې خلکو ته پخېدل. خو بیا هم حیران ول. ویل به یې چې د دومره بنیادمانو مړول کرامات غواړي. وړه خبره نه ده. د پیرګل لنګر پټې بلاوې چلی. یو ماپښین مې پر آس چکر واهه چې د قدم شاه ستړې چغه مې واورېده. ورغلم. ویل چې یو څوک تعویض غواړي. ور یاده مې کړه چې ته خو په هر څه پوهې، سهار ته یې ماته لکه. خو قدم شاه راته ویله چې دا سړی په لیدلو ارزي. له یو خوار هډور سړي سره پورته وختم. دی غلام رسول نومېده. د ملک ځونډي دهقان و. خو اوس یې داسې تعویض غوښت چې غوا یې د لوشلو په وخت کې لغتې ونه وهي. تعویض مې ورته ولیکه. ومې ویل چې په 7 سرو جامو کې وګنډه. غوا به کراره ولاړه وي. بیا مې د ملک ځونډي خبرې راواخیستې. ومې ویل چې دا خوشحاله انسان په ژوند کې هیڅ غم نه لري. خو غلام رسول را یاده کړه چې په دې ورځو کې چرت خټه دی. را ومې غږاوه. د دهقان له خولې د ملک ځونډي ژوندی زړه مړ و. خندا ترې هېره وه. ډوډۍ یې نه خوړه. په وړه خبره غوسه کېده. نازولي تازیان به یې په ډېرانو ګرځېدل. آن جومات یې هم پرېښود. نورې خبرې مې هم ترې راویستې. دهقان یوه کیسه راته وکړه. ویې ویل چې څو ورځې مخکې مې رشقاره بله. د ژړا غږ مې واورېد. ورغلم. د جوارو په بوټو کې مې چوله جوړه کړه. حاجي ځونډي د لښتي پر ژۍ ناست و. رڼې اوښکې یې تویېدلې. له ځانه سره خبرې کولې. بیا یو ناڅاپه اسمان ته وکتل. له خولې یې زوروره چغه راووته. توتکۍ. پورته مې وکتل. توتکۍ نه وه. غلام رسول غلی سو. ما ته یې وکتل. ویې ویل قربان دې سم، ملک ځونډی سم نه سو راته ښکاره. د لیونتوب علامې لري. د دهقان له تګه وروسته مې له قدم شاه سره خبرې وکړې. دواړه یوې نتیجې ته ورسېدو. دا د مینې نښې وې. بوډا مین و. سهار ناوخته مې چغې واورېدې. غلام رسول په بیړه پورته راوخوت. لمن یې په سرو وینو لړلې وه. خدای او قرآن یې یادول. د خپلې ښځې د پزې د وینې درېدو ته یې تعویض غوښت. علت مې وپوښت. لنډ یې راته ویل چې ستا راکړې تعویض مو د غوا پر تندي راوځړوه، خو سهار یې زما کډې ته غبرګې لغتې سیخې کړې. د مخ پاړسوب او مات غاښ پروا نه کوي، خو اوس یې د پزې وینه نه درېږي. خورکۍ هسې هم بېجانه ده. که یې دا حال وي مړه یې بوله. د غار تیارې برخې ته ولاړم. شېبه وروسته مې سړي ته د وینې د درېدو تر ټولو قوي دوا ورکړه. په غوسه مې ورته ویله چې وساده، ولې په خبره ځان نه پوهوې؟ درته ومې ویله چې تعویض ته 7 سره پوښونه ور واغونده.
دهقان په خواره خوله وویله چې زه ورسره ناست وم، کډې مې تعویض په 7 سرو جامو کې وګنډه، خو ما نه منله. ومې ویله چې که تعویض یوه جامه کمه یا زیاته سي نو برعکس تاثیر لري، غوا نوره هم په غوسه کېږي. خو غلام رسول قسمونه خوړل چې تعویض جامې پوره وي. ومې ویل د تعویض خلاصول دي کور بې برکته کوي، که نه اجازه مې درکوله چې تعویض خلاص کړې، په خپله به پوه سوی وي چې جامې کمې یا زیاتې دي. غلی سو. دهقان به نو ولې خپل کور په لوی لاس بې برکته کاوه. دهقان په بیړه د باندې ووت. قدم شاه سړه ساه وایسته. اوف بېچاره ښځه. غلی سو. ویې ویل د دوا د بوتل کاغذ خو به دې ترش کاوه. ومې ویل دا خلک په خپله ژبه نه پوهېږي، نو انګلیسي خط به څنګه ولولي؟ خو احتیاط ښه دی. ومې ویل څوک یې سپینوي، که پوه هم سي لویه خبره نه ده. په 40,000 پیرانو کې به دا سپیری هم وي چې بغدادي پیر ته له لندنه دوا راوړي. مخصوصا ناوخته مو ډوډۍ وخوړه چې یو دم ګوله رانه ولوېده. یو چا په لوړ غږ زما نوم واخیست. ډیوډ جونزه. منډه مې واخیسته. سپوږمۍ وه، چینې ته نږدې 2 کسان ولاړ ول. ورغلم، یو دم مې وویل احمقه، دا ځای نو زما د نوم اخیستلو دی. سړی کلکه غېږه راکړه، خو ما د سماوار وړې کړکۍ ته وکتل. شکر مې وایست څراغ بل نه سو. قدم شاه راغی. اسونه یې همالته په ونه پورې وتړل. یوه سپکه او بله درنه کڅوړه مو پورته وخېژوله. کښېناستم، خو لا مې زړه نه و سره راټول. مایکل توره لنګوی لرې کړه. بخښنه یې وغوښته. دی په دې نه پوهېده چې سماوار له خلکو ډک دی. مایکل خپل ملګري را معرفي کړ. نوم یې چودري حسن و. د پاړه چنار په قرارګاه کې وظیفه درلوده. مایکل مې په پېښور کې لیدلی و. ده به په هفته کې یو ځل د جاسوسۍ د وسایل کرامات راښودل. ما 2 میاشتې په غره کې تېرې کړې وې. د معلوماتو تږی وم. په دې نه پوهېدم چې له دې غرونو ورهاخوا څه خبرې دي. مایکل مې وژغاوه. د پاچا امان الله خان قراردادونه ډېر سوي ول. په معدنونو کار روان و. صنعت وده کړې وه. په کابل ښار کې روان ریل لیدل سوی و. 100 ځوانان ترکیې، جرمني، فرانسې ته په زده کړو پسې تللي ول. وروسته د جاسوسانو په باره کې وژغېدو. په ټولو کې د برټانیې لخوا جوړه سوو روحاني څېرو پیر فقیر آغا ملنګ کامیابه نتیجه ورکړې وه. ان ځینو یې په دربار کې هم مریدان پیدا کړي ول. د لیوني غلام دستګیر کیسه مې ترې وپوښتله. لنډې ویل چې سر یې راوړی بوجي کې دی. مایکل ویل چې په دې ورځو کې د برټانیې په پوځ کې یو سیک عسکر وژل سو. قاتل یې نه و معلوم، خو موږ ورته معلوم کړ. لنډ لیوني غلام دستګیر ته ورغلو. د لیوني تر مخ مو د مقتول وړې توپانچه په کېږدۍ کې تر لیمڅۍ لاندې کړه. غلام دستګیر جنجال وکړ. لاس یې راواچوه. کوچیان راغلل. خپله توپانچه مو بیرته راواخیسته. سړی راګرم سو. قرارګاه ته مو راویست. جلاد غاړه ور پرې کړه. بس 1-2 ورځې د کوچیانو مشران راتلل. ویل چې لیونی له سره پرته څنګه خاور ته وسپارو، خو ګرمي وه، چاره یې نه لیده. مایکل لویه خلطه خلاصه کړه. اول یې خوراکي مواد راویستل، بیا اخبارونه او جاسوسي نوي پرمختللي وسایل پر مځکه کښېښودل. مایکل او ملګري یې تر سپېده چاود مخکې بیرته پړه چنار ته روان سول. په هماغه ورځ مې کریمداد ته احوال ولیږه. بله ورځ راغی. په بوجۍ کې د لیوني غلام دستګیر تړلی سر مې ورکړ. پښو ته راولوېد. ماخوستن مې نوي راغلي وسایل کتل. تیز ګروپ مې ولګاوه. د سمڅې له خولې 2 رنګه رڼا ووته. قدم شه د سماوار تر مخ وارخطا خلکو ته ویل چې د لقوی کافه د راغلیو شاپیریو د اغوستو حجابونو رڼا ده. د خلکو د توبو غږونه تر سمڅې پورې راورسېدل. بله ورځ مې ملک ځونډي ته یوه جمله ولیکله. بغارې دې دومره لرې غره ته را رسېږي، خو نږدې توتکۍ ونه اورېدې. په سبا یو له ونې ټیټ سړی راغی. غاټه لونګۍ یې تړلې وه. ږیره یې په نیکریزو سره وه. وار له واره مې پښو ته راولوېد. د خواست په ژبه یې وویل یا پیرګله، دومره کرامات لري چې زما چغې ان په غره کې اورې، نو هر څه دې په وسه پوره دي. خدای به کوي ته به کوې. داسې تعویض راته ولیکه چې له توتکۍ بېغمه سم. ومې خندل. پیر بغدادي ته بېغمه کېده او یو ځای کېده دواړه یوه خبره ده. په حیرانۍ یې راوکتل. ویې ویل قربان دې سم، د آب او عزت سړی یم، کور او ولس به څه وایي، بېغمه کېده راته ښه ده. سړی مې خپل ټټر ته رانږدې کړ. ومې ویل په شرع کې شرم نسته، ان 4 ودونه هم کولی سي. یو دم غري واخیست. خو نه یې مني. جانګل ته مې وویل چې غریب سړی یې، توتکۍ لور دې راکه، په سرو سپینو به دې پټ کړم. خو سړی نه وړه نه یې راوړه. نیغې راته وویله چې وشرمېږه، لمسیان لرې، خپله 14 کلنه لور څنګه ورته واچوم؟ که دې بیا رایاده کړه پر تندې به دې وولم. ملک یو دم وژړل. ویې ویله چې د نجلۍ خوب را باندې حرام کړی دی. بیا مې د جنګل په باره کې راوژغاوه. دې ناروغ سړي د کلي ګورواني کوله. 2 ځله بې سده سوی و. له پزې او غوږونه به یې وینه تله. زوی یې نه درلود. په کور کې 2 سرې لوڼې ګرځېدې. په وچه ډوډۍ پسې حیران و. تربرونه یې مرګ ته ماتلول.
سر له اوسه لا د جانګل د ښځې لوڼو په ویش نه سره جوړېدل. ملک ځونډي ته مې ډاډ ورکړ چې ځان دې غم ته مه ورکوه، جانګل به په دې دوستۍ کې څه ونه وایي. جانګل مې راوغوښت، څېره یې اشنا وه. فکر مې وکړ دا سړی 2 ځله پخوا هم راغلی و. زوی یې غوښت. جانګل مې پر لاسونو را پرېوت. په خوشحالۍ یې وویل چې ښځه یې امیدواره ده. ډاډ مې ورکړ چې د بغدادي پیر تعویض بې څه نه دی. په نصیب کې دې یو ګلالی هلک وینم. بیا د اصلي موضوع پر څنډو کې راوګرځېدم. د جانګل غربت او بېکسي مې یاده کړه. د هغه ناروغي او 7 لوڼې مې منځته راواچولې. ومې ویله چې رندکۍ پیری کله کله احوال راته راوړي، تربرونه دې ښه نیت نه درته لري. د سړي سترګې له اوښکو ډکې سوې. ویې ویله چې بېکسي دې ورکه سي، دی هم پوه دی چې تربرونه یې مرګ ته ناست دي. جانګل ته مې ویله چې له ملک ځونډي سره دوستي دې په خیر ده. لور به دې له دې شتمن او زورور سړي سره خوشحاله وي، تربرونه به دې سترګه ترې کوي. که مړ هم سې داسې څوک به وي چې پرده دې په خوندي او لوڼې دې په عزت واده کړي. جانګل تر ډېره فکرونه وهل. بیا یې سر راپورته کړه. په غریو کې وویل قربان دې سم، پوهېږم ته مې بده نه غواړې، غیب در معلوم دی. چې ته وایې نو دا دوستي مې قبوله ده. په هماغه ورځ مې ملک ځونډي ته احوال ورولېږه چې خبره خلاصه ده، بس مرکه ورولېږه. باور مې غوښت، ترلاسه مې کړ. په ټوله سیمه مې واک پروت و. ان بغدادي پیر له خوښي پرته مرغۍ هم نه سوی چونډېدی. په کورونو، ګودرونو، جماعتونو، ولسونو کې یوازې د بغدادي پیر کرامات یادېدل. زه به پر مځکه ګرځېدم، خو خلکو به اسمان ته کتل. په هرې سپینې کوترې پسې به یې چیغې وهلې. پیرګل ته وګورئ، له ځانه یې کوتره جوړه کړې، په خپلو مریدانو ګرځي. چا چې به ولیدم پر ځان یې د دوژخ اور حرام ګاڼه. د ټولې سختې خیرنې ورځې لوږه، تنده، خطر د خلکو په باور ارزېده. اوس نو د اصلي هدف د ترلاسه کولو وخت و. د دې خلکو زړونه د پاچا له مینې ډک ول، خو اوس باید دا ځای کرکې نیولی وی. په لومړي ځل مې په خپلو خبرو کې د امان الله خان نوم راګډ کړ، خو احتیاط مې نه هېراوه. د دې خلکو په زړونو کې له خدای او پیغمبر راوروسته امان الله خان پروت و. په پیل کې به مې عمومي خبرې راواخیستې، بیا به پاچاهي ته ورغلم. د غازي ښېګڼې له وطن ازادۍ او تعلیم سره د پاچا مینه، د هغه دینداري به مې یاده کړل. په آخر کې به مې د خو ټکی راویست. وبه مې ویل چې غازي امان الله خان ښه سړی دی، خو کاشکې یې ژره نه خریلی. همدې یوې خبرې به مې د خلکو له ذهنه د پاچا افغانیت، زړورتوب، د وطن آبادي، دینداري، له وطن او خلکو سره مینه ټول پاک کړل. پر ځای به یوه خبره کېده، پاچا ژره نه لري، معنا سنت ته ارزښت نه ورکوي. خو ما به وخندل. وبه مې ویل چې خیر دی، ځواني ده، په خپله وپوه سي. هره ناسته به مې د امان الله خان په صفتونو پیلوله. خوله به مې ستړی سو، خو آخر به یوې وړې خو د پاچا پر ټولو ښېګڼو خړې اوبه ورویستې. وروسته لږ مخکې ولاړم. ټولو ته مې همدا یوه خیالي کیسه تېروله. لومړی به مې د امان الله خان صفت وکړ، بیا به مې ځان خواشینې ونیوه. وبه مې ویل چې څه وخت مخکې ځوان پاچا له خپلو وزیرانو سره جلسه درلوده. یو وزیر په خراب نشه و، خو پاچا یوازې سپک کړ. غلی به سوم، ناستو کسانو ته به مې وکتل. وبه مې ویل پاچا زړه سواند انسان دی، خو شریعت شرابخور ته خپله سزا لري. پاچا باید د زړه سواندۍ پر ځای حد جاري کړی وی. وار له واره مې دا ډول کیسې په خپله په پاچا پورې نه سوی تړلی. دې خلکو د بغدادي پیر الوتل منل، خو پاچا او شراب ډېر سره لرې ول. خو لږ تر لږه به دې کیسو په دې ساده ککریو کې دومره ورګرځېدل چې که پاچا خپله شراب نه خوري، نو شرابخور یې هم دومره بد نه ایسي. وروسته لږ څه تیز تلم. د هلکانو مکتب مې ښه یادوه، خو د نجونو له زده کړې سره مې ضرور د خو ټکی تاړه. بیا مې ترکیې ته د افغان نجونو د لېږلو خبرې راواخیستې. ومې ویل چې درس ښه دی، خو دومره هم نه چې ځوانې جانې سپینې پښتنې پردو ملکونو ته ولېږي. تر دې دمه به ټولو سرونه راته خوځول. خو یو ورځ مې په خپلو خبرو کې ملکه سریا یاده کړه. ومې ویل چې لوڅ مخ ګرځي. په لومړي ځل یو چا دومره زړه وکړ چې د بغدادي پیر په خبره کې ورولید. له کټوازه راغلي یو زړه ځوان په غوسه وویل پیرګله دم تعویض او کرامات ته دې مات یم. مور مې یاده که، خو د پاچا په ناموس به کار نه لري. ومې خندل. ملکه سریا مې د دنیا تر ټولو ښځو پاکه او پرهیزګاره وګڼله. تر هغو مې د ملکې صفت وکړ چې د ځوان د تندي ګونځې هوارې سوې. یو څه وخت مې احتیاط کاوه. د امان الله خان نوم مې نه اخیست، خو د والیانو، حاکمانو او نورو غټو خلکو د خیالي ګناوو بیانول په دې نه ارزېدل چې څوک بغدادي پیر خفه کړي. وروسته مې د مایکل راوړي اخبارونه وکتل. یو انګریزي مجله مې وموندله، په برطانیې کې د ښځو پرمختګونو په اړه وه. ګڼ کسان به مې راټول کړل. مجله به مې وغوړوله. د انګریزي متن او عکسونو له مخې به مې تشریحات ورکول. په انګریزي ژبه پوهېدا پوښتنه نه پیدا کول. له بغداده راغلی پیر صافه پښتو ویله، نو دته انګریزي هم سخته نه ده. د مجلې په لومړي مخ کې لوی عنوان لیکلی و. د برطانیې ملکې د اکسفورډ د پوهنتون له تکړه محصلینو سره وکتل.
لاندې لوی عکس و. ملکه د پوهنتون له ممتازو انګریزو نجونو سره ولاړه و. وبه مې ویل دلته یې لیکلي چې د برطانیې ملکې له هغو افغان نجونو سره وکتل چې برطانیې ته په زده کړه پسې راغلې وې. د دې عکس په لیدو به خامخا یو دوه کسانو ویل څه فایده، بیرته مو هماغه فرنګانو ته خپل ناموس ورولېږه چې د ناموس د ساتلو لپاره مو تورې پسې راویستې. په دوهمه پاڼه کې له یو مضمون سره یو عکس ښکارېده. کشیش او ګڼې انګریزي نجونې په کلیسا کې لوی صلیب ته ولاړې وې. لیکلي و چې په غربي هیوادونو کې سویت سره د ځوانانو مینه کمه سوې ده. اوس کشیشان هڅه کوي چې دا ځوانه طبقه بیرته پر مسیحیت باوري کړي. خو ما به دا جملې داسې وژباړلې. دلته لیکل سوي دي چې د یهودو او نصاراو ملکونو ته ورغلي افغاني نجونې مسیحیت ته تشویقېږي. خو دا سپینې پښتنې په خپل دین کلکې ولاړې دي. د فرنګیانو له دومره تبلیغ سره سره تر اوسه یې له 2 نجونو خپل دین پرېښی دي. په خلکو کې به ګنګوسې سوې. که دا حال و د دین پرېښودل څه خپل پرتګونه به هم لرې کړي. خو په بل مخ کې یې پرتګونه لرې کړي ول. یو ورزشي مطلب و. انګریزو نجونو په یوه نیکر کې والیبال کوه. اسانه وه. دا عکس به مې په پښتنو نجونو پورې وتاړه. خلکو به توبې ایستلې. خو یوه هم نه ویله چې ای احمقه د پښتنو رنګ معلوم دی، دا ډول شنې سترګې نه لري. یوازې یوه ورځ یو ځوان راته وویل قربان دې سم تا ته خو پټې معلومې دي، په فرنګ کې دا د پښتنو نجونو تور ویښتان ولې ژړېږي. یوې خبرې مې غلی کړ. ومې ویله چې اسانه ده، دې نجونو ته د خنځیر غوښه ورکوي. څوک چې 40 ورځې د خنځیر غوښه وخوري وریښتان یې خپله ژړېږي. هر عکس ته به ناستو کسانو توبې ایستلې. خو وروستي عکس به خامخا ژړول. یوه جنایي قضیه وه. په عکس کې یوه نیمه بربنډه مړه نجلۍ ښکارېدله چې غاړې ته یې پړی لوېدلی و. لیکلي و چې دې نجلۍ د کورنۍ خشونت له لاسه ځان وژلی. خو ما به دا خبرې بل رنګ ترجمه کولې. ویل به مې چې که د فرنګیانو ملک ته تللې کومه پښتنه له خپله دینه وانه وړي، شراب ونه څښي، زنا ونه کړي، نو اته سره فرنګیان یې لومړی په ګډه بېعزته کوي، بیا یې وژني. خلکو به ژړل، چیغې به یې وهلې چې د ډاکټري او معلمي پلمه یې سپینې پښتنې یهود او نصاراو ته ورولېږلې، بې پردې یې کړې. ما به د عکسونو په تشریح کې د باچا نوم نه اخیست. ضرورت مې نه لید. خلکو په خپله باچا مسؤل ګاڼه. همدا خیالي نجونې پاچا لېږلې وې. دا کیسې په همدې سمڅه کې نه پاتېدلې. کورونه او جوماتونو ته تلې. ولس ترې خبرېده او بغدادي پیر دروغ هم نه ویل. په وړکتوب کې مې د افریقا د یو مار په اړه یو مضمون لوستی و. لیکلي و چې که دا مار کومه هوسۍ وچیچي نو هوسۍ وار له واره نه مري. زهر یې ورو ورو تاثیر کوي او چیچل سوې هوسۍ په 7 ورځو کې له پښو غورځېږي. زما زهر هم همداسې ول. کار یې ورو ورو خو تاثیر یې درلود. یو سهار له قدم شاه سره یو کم عمره نجلۍ راغله. غټې تورې سترګې، اوږده باڼه، ګلابي مخ. تر دې دمه مې دا ډول ښایست نه په شرق کې لیدلی و نه په غرب کې. نجلۍ مخامخ راته ودرېده. یو دم یې په ډکو ګلابي غومبرو رڼې اوښکې راماتې سوې. سلګو یې واخیسته. درب سو ځنګلونه یې پر خړه مځکه ولوېده. په ژړا یې وویل ولې د ژوند راته با کړ. قدم شا ته مې وکتل. ویې ویل توتکۍ ده. نجلۍ ته مې له حاجي ځونډي سره د خوشحاله ژوند تضمین ورکړ. خو نجلۍ ژړل. کله چې د باندې وته په سلګیو کې یې وویل خدایږه مې هغه خوړین بوډا روزي کې ژړ کمر خو سته. شېبه وروسته د سمڅې خولې ته ورغلم. توتکۍ له یوه کوچني سره روانه وه. زړه مې ناارامه و. دا ښکلې تنکۍ جلۍ مې پر 15 کلن بوډا ونه لورېده. وخت تېرېده. ساده خلک په اسانۍ غلطېدل. هوا سړه سوه. ځان مې ټینګ کړ. د پیر بنو څنګه یخ کېده. په 2 بړستونو کې به بیا هم غونج پروت وم. چاره نه وه. قدم شا مې بانه کړ. له سماواره به صاف سوي سره سکاره سمڅ ته راوړل کېدل. یو ورځ یوه ډله راغله. ژر خریلي ځوان هم پکې و. دا ځوان تر نورو پاک او تازه ښکارېده. نوې خبره نه وه. د خانانو، ملکانو او په ګېډه د مړو خلکو اولادونه به له څېرو یو څه غواړول. د مجلې له مخې مې تشریحات ورکول. له ټولو اوښکې تویولې. خو د ژرې خریلي ځوان په سترګو کې کرکه پرته وه. د خدای پامانۍ په وخت یې د پیر صاحب لاسونه ښکل نه کړل. دا کار په یو بوډا بد ولګېد. باید بد ورباندې لګېدلی و. بغدادي پیر ته یې بې احترامي د منلو وړ نه وه. ځوان یې سپک کړ. په غوسه یې ورته ویل چې ورسه بخښنه ورنه وغواړه. د پیر صاحب مبارک لاسونه ښکل که خو ځوان نه راته. د بوډا سترګې رډې راوختې. ځوان یې تر مټ ونیوه. زما خواته یې راکش کړ. خو ځوان چغه کړه دا ولې دومره ساده یاست؟ دا سړی درواغ وایي. پیر او درواغ کړس سو. د بوډا په څپېړه کې دومره زور و چې د ځوان مخ یې خواته کوږ کړي. د نورو کسانو
سترګې هم رډې راوختې. ټولو ځوان ته وچې سترګې نیولې وې، خو ځوان نه اور واخیست، نه یې داړې راشنې سوې او نه یې هم د چغال غوندې انګولل. ځوان یو دم مخې ته راغی، مجله یې راواخیسته، لومړۍ پاڼه یې واړوله، چغه یې کړه. دلته یې په انګریزي ژبه لیکلي چې د برټانیې ملکې د خپل یو پوهنتون له تکړه محصلینو سره وکتل. بله پاڼه یې واړوله، دا نجلې انګریزي دي، د دوی کشیان غواړي چې دا پیغلې بیرته له خپل دین سره زړونه وتړي. په دې بله کس کې هم پیرنګي نجونې والیبال کوي. ولې دومره ساده یاست؟ په دې کې یوه هم پښتنه نه ده، دا پیر نه دی، جاسوس دی، خلک د باچا پر ضد راپاروي. د بوډا له خولې لاړې باد شوې. بس که د سپي زویه، کفر مه وایه، ته خو ښویېدلی یې، کور به در سره ایره کړي. د بوډا ځان په لړزېدو راغی، یو ناڅاپه یې وژړل، زانګې وانګې د باندې ووت. ځوان هم پسې ورغی. حیرانو خلکو ته مې وکتل، څېرې له ویرې ډکې وې. په خندا مې وویل کښېنئ، زړونه مه خورئ، دنیا له هر رنګه خلکو ډکه ده. غلي کښېنستل، یوه هم څه ونه ویل. څېرې لا له ویرې ډکې وې. وچه میوه مې ورته کښېښوده، راوه مې غږول. ژرخریلی ځوان عبدالله نومېده، په ترکیه کې درس وایه. له یو کال وروسته کلي ته په رخصتي راغلی و. بوډا یې نیکه و، په کلي او ولس کې یې دروند نوم درلود. ټنډه مې تر وکړه، ومې ویل ښه سو، د مکتب نتیجه م په خپله ولیده. څوک چې معلم ته کښېناست له اسلامیته ووت. ما ته هره ورځ سلګونه اخلاصمند مریدان راځي، یو هم داسې کفر نه وایي، ټول صادق مسلمانان دي. په علت یې پوه یاست؟ مکتب یې نه دی ویلی. یو دم مې وژړل. د پیر ژړا دا نو ډېره سخته وه. ناستو کسانو خواست کاوه، د پیر اوښکې یې نه سوی لیدلی. هماغسې مې په ژړا کې ویل سر مې چوي، د ونو بوټو او ډبرو تیرو کوکو مې غوږونه راکاڼه کړي دي. ښه دی چې تاسو یې نه اورئ، خو په ټولو کې د جونغوزیو ونې ډېرې ژاړي. وایي چې بغدادي پیر ته سپکاوی به دا غرونه بې برکته کړي. موږ نور جونغوزي نه کوو. ناست کسان مې پښو ته راولوېدل، ژړل یې. په ځنګلونو کې د برکت پاتې کېدا غوښته. پوهېدم چې د دې خلکو لویه سرمایه همدا ځنګلونه دي. اطمینان مې ورکړ چې ونه خو څه مکتب نه دی ویلی چې پیر ته عقیده ونه لري. زه به خبرې ورسره وکړم. ټوله ورځ مې د خولې خوند بد و. قدم شاه ته مې ویله چې په دې خلکو کې یو مکتب پیدا سو، نه غلطېده، زموږ چټیات یې رسوا کړل. دا ځوان خطرناکه دی. خو قدم شاه ډاډ راکړ چې د نیکه او ولس له ویرې به بیا ونه ویني. نیمه شپه مې سترګې رڼې کړې. په کتابونو کې کړپا وه. قدم شاه مې وښوراوه، وړه بتۍ مې بله کړه. سیم کش سو. یو پر بل ایښه کتابونه ولوېدل. په کش سوي سیم پسې لاوډ سپیکر راووت. په منډه له سمڅې راووتم. له ملنډو ډک غږ مې واورېد. بغدادي پیر خو په رښتیا هم کرامات لري. اوس پوه سوم چې د 1.5 متر لیرې خلکو نومونه او نورې پټې څنګه معلوموي. زړه مې خولې ته راغی. بتۍ مې ور واچوله. د غرمني ژرې خریلي ځوان لاسونه له پیچلې سیمه ډک ول. داسې مې له چینې څخه تر دې ځایه راټول کړي وو. قدم شاه د خواست په ژبه وویل خیر دی، رسوایي مه جوړوه. ځوان وخندل. رسوایي؟ قدم شاه تر مټ ونیوه. 3 واړه سمڅې ته راغلو. قدم شاه کتابونه لرې کړه. کوچنی کارټن یې راواخیست، خلاص یې کړ. بتۍ ته یې ونیو. قدم شاه کتابونه لرې کړل. کوچنی کارټن یې راواخیست، خلاص یې کړ. بتۍ ته یې ونیوه. تر خولې له پیسو ډکو. په خواره خوله یې ویل دا واخله، په ټول ژوند کې به د بل له احتیاج خلاص یې، خو خوله به پټه نیسي. ځوان ورو وویل زه دومره پس درته ښکاره سوم چې خپل وطن او پاچا ته به خیانت کوم. له اوله پوهېدم چې تاسې په پوست پاک خلک نه یاست، له ساده خلکو استفاده کوئ، زموږ له دینه ناجایزه ګټه اخلي. انګریزانو دا رنګه لوبې په ډېرو هغو هېوادونو کړي دي چې واکمنان یې د دوی اطاعت نه کوه. دوی پوهېږي چې څنګه جعلي پیر او فقیر جوړ او دا ساده خلک غلط کړي. غلی سو. ویې ویل دې خلکو ته که هر څومره ووایم چې او سادهګانو بغدادي پیر د انګریز جاسوس دی، انګریزان به هغه څوک څنګه خوښوي چې د انګریز دښمن وي، له انګریز سره جنګېدلی وي، ماته یې ورکړې وي، نه یې مني. بس سبا له همدې لاوډ سپیکر سره کابل ته ځم، لمنې به مو پر سر در واړو. قدم شاه وویل دې ته دې نو زه نه پرېږدم. یو دم یې د ځوان زامې ته سوک ورکړ. ځوان پر کتابونو ولوېد. ما یې تر غبرګو ورنو لاسونه تاو کړل. قدم شاه یې پر چټک کښېناست. د ځوان تر ستوني یې د دواړو لاسونو ګوتې تاو کړې. ځوان زور واهه، خو له 2 کسانو سره یې نه کېده. بېرته مې پرېست. تر یو څه وخت پورته غورځېدی. خرار یې خوت. خړه مځکه یې په خپلو نوکانو اړوله، خو وروسته یې سکه وخته. بس 2-3 دقیقې ټوپونه وهل، بیا ارام پرېوت.